سره تصویر ایستلی او په بل احساس کوی ته د پرویز خټک سره تصویر ویسته زه پارلماني سیاست کوم ستا 10 کاله وشو چې د افتاب زه یو خبر دی چې کوم فیاضه تا سره تصویر نه ویستلی تا سره تصویر ایستلی زه یو خبر دی چې کوم فیاضه تا سره تصویر نه ویستلی تا سره تصویر ایستلی او د ده 15 کاله وشو د آفتاب خان په غېږه کې ناستی دی او زه مزدور کسان پارټي کومه تونده الګ شه ستا په دې مزدور کسان پارټۍ شه مزدور کسان پارټي یوه مزدور کسان پارټي ده د دې ځوانانو مزدور کسان پارټي ده مشرانو موږ له ډېرې زیاتې ګټې کړې دي خو مشرانو موږ له ګټې کړي خو د الیکشن ګټه چې ده دا دې ځوانانو کړې ده دا دې غریب ولس کړې ده او کله چې ځوانان راپاسي نو بیا کله ولسونه راپاسي د هغې مخې ته هېڅوک هم نشي ودرېدی شاعران به خفه کېږي نو زه یو دوه خبرې کوم نو بیا بس کوم نو ملګرو انشاءالله د دې نه بعد به موږ تنظیم سازي کوو تاسو تکړه شئ په خپلو کلیو کې په خپلو علاقو کې تنظیم سازي وکړئ د مزدور کسان پارټۍ جنډې ولګوئ بس دی نورې دا پارټۍ اول بیا پلار ته ناست دی بیا بیا زوی ته ناست دی بیا بیا لوسي ته ناست دی او قسم په خدا که د خبرو چل ورځي موږ وایي پلانی خان زنده‌باد نو مهرباني وکړئ موږ کې پوهه خلک شته موږ کې ادیبان شته موږ کې شاعران شته موږ کې پلاسپران شته په موږ کې پل او پي ټي خلک شته نو زه دغې تعلیم یافته ځوانانو ته وایم چې زما دومره پوهه نشته دی زه دومره نه پوهېږم تاسو به موږ ته یو کار ښایي موږ له به مشوره راکوئ او انشاءالله ستاسو مشوره به موږ بیا ټول چې څومره ملګري ځوانان دي انشاءالله په مشوره باندې به موږ کار کوو تاسو به د چا په پراپیګنډو کې نه راځئ ډایرکټ راتلی شئ زما ګیټ 24 ګنټې کلا وي که ګیټ کلا نه و کور ته راپسې اواز کوئ روزم به درله خو د چا د غلطو پراپیګنډو نه به ځان ساتئ
وسو خانان دا بعضې بوګس لیډران دا ټول راوځي د ستاسو د بدنامولو کوشش به کوي خو انشاءالله موږ به مزدور کسان پارټي هغه وایي د سرې اور دی دې کې چې څوک څومره ورکي وایي دا به حق دومره تازه کېږي دا څوک ختمولی نه شي نو زه تاسو نه د بهر صاحب په دې شعرونو باندې اجازت اخلمه وایي زه بهر پوه یم چې په دې لارو به سر بیلمه زه بهر پوه یم چې په دې لارو به سر بیلمه خو خلکه دا مې د دې زړه خانه خراب چغه ده او ما د دې ډېرو مایوسو او محرومو په غېږ کې زده کړې یو چغه هغه د انقلاب چغه ده پړه مې ډېر څه خو شاعرانو نه به مقور کړو